د انسان نووتا او د شربانه ماتيږي نه دغه دوه قول علماء لیکلي دي یو قول علماء دا ذکر کړی چې او د شربانه ماتيږي راجی قول دار چې او د شربانه ماتيږي نه تقریبا یو شپارس د انسان سره بالکل په ځل باندې وساتي چې په هغه باندې دقه د انسان د بدن نوینه اوزي او د سماتيږي نه وجه داله د جامع په دیونو باندې لطفت جناب نبی کریم علیه السلام ورته دعا وغوښتله او د شی ورته نو ونه ویل چې ساده او د مات شو مونږ را وګرځوا اول بخاری کې حدیث دی اول جنہ نمبر صفحہ ابو داود کې حدیث دی اول جنہ نمبر صفحہ سید ابن خزیمہ کې حدیث دی اول جل سلور درش نمبر صفحہ ام تقر روایت عباد ابن بشر راوړی دی به حقیقی روایت دی اول جل یوصل وکي چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دله د شی ونه ویلي چې ته دې مونږ را وګرځوا دویم حدیث بخاری کې راغلی دی اول جل شلم نمبر صفحہ مشکات اول جل سلوکتم نمبر صفحہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا وضو او دس په سړي باندې نشتا الا من حدث مگر په هغه ټینګ چې به ودس شي او ريح د بدن حوا صادره شو فتح الرباني دویم جل 15 نمبر صفحہ دریم دلیل ابن ابي شيبه ذکر کړی دی په خپل مصنف کې اول جلد 9 نمبر صفحہ او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل صحیح کې ذکر کړی تعلیقا اول جلد 9 نمبر صفحہ او عبد الله ابن عمر هغه روایت ذکر کړي چې داغه په بدن باندې بدانې وي هغه دانې به زور کړي او بعد دغه هغه د خپل منجری وساتلو د دې ماته دل ور باندې نو شي څلورم دلیل مصنف د عبدالرزاق اول جلد 38 نمبر صفحہ هغه په دې طریقې د عبد الله ابن ابي وفا د خلی نبی نه لاړه لیکن دا بیرته په دې وخت کې د خپل منجری چې جاری وساتلو او د رحمت نه کې پنځم یو دلیل دی بخاری کې اول جلد 9 نمبر صفحہ امام بهقي ذکر کړی دی په خپل سنن کبرا اول جلد 120 نمبر صفحہ کې عبد الله ابن عمر بخکر ولګولو به چې کوم ځای نبی نه وتی او مقصه اومنځلو لیکن خپل منځ جاری وساتلو ویل چې په دې باندې او د سماتیږي نه شپږم یو بل روایت د مصنف د عبدالرزاق اول جلد 115 نمبر صفحہ ابو هريره رضی الله عنه خپل غوته په پوزه کې وردنه کړه او بعد دغه نه چې کله روي سناغو په وینو باندې لط پتوا او خپل مونږ جاری وساتلو په دې وخت کې ماته دلونه وما مالک رحمت الله علیه په موطا کې روایت ذکر کړی دی اول جلد 20 نمبر صفحہ سعید ابن مصیب مبارک دا خبره ده چې هغه د خپل غوته په پوزه کې دنه کړه ویني به ورنرو وتلی او هغه وینه به ورجامه به ور باندې لط پېښوا لیکن په دې وخت کې به د خپل مونږ جاری ساتلو اتم موطا کی روایت امام مالک ذکر کړی دی اول جلد 145 نمبر صفحہ د سالم ابن عبد الله داغه اثر دی چې هغه په پوزه کې ګوتې والی او التب وین راوتلی خپل مونږ جاری ساتلو نهم یو روایت ذکر کړی دی مصنف د عبدالرزاق اول جلد 155 نمبر صفحہ امید الطویل فرمایي ما د سعید بن جبیر نه پوښتنه وکړه چې اسما په مخ باندې دانه ده دا چې کله زما ته کوم په دې وخت کې ما باندې ودشتلې کې نشته سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنهما ویلي د عائشه رضی الله عنها شاګرده چې لا وضوء علیک بتابن اس او دش نشته لسم سنن کبرا کې روایت دی اول جلد 220 نمبر صفحہ چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام کر ولګو چې کوم ځای کې کر لګول او مقصه اومنځلو او دشونه کې لسم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله مجموع الفتاوا اول جلد 230 نمبر صفحه کې فرمایي چې کله د سړي د بدن نوینه اوتله او د سر باندې واجب نه دی خو لیکن مستحب خبره ده کدی چرته کوي کولای شي دولسم شیخ عثیمین ابن هغه په خپل فتاوا کې لیکلي دي څلورم جلد 9 نمبر صفحه چې کله انسان د بدن نوینه اوته وي او د سر باندې ماتيږي نه بلکې چرته وکړه دا مستحب ده درلسمه امام شوکانی رحمه الله نولتار کې روایت ذکر کړی دی اول جلد 214 نمبر صفحه چې هر هغه وینا من غیر السبیلین وی د مخ کې ورسلار نه او دا د انسان د بدن نه وته وي په دې وخت کې او د سر باندې نشته بلکې د ویل چې ان الاصل الطهاره اصل په دې کې چې هغه پاکواله دی کم سره چې داور دی خبره کې چې او د سپمات دی دا داوا شو دلیل غوړي دی خلکو سره دلیل نشته سوار رسم المحدث الكبير امام محمد ناصر الدين الباني شیخ په ضعیفه کې روایت ذکر کړی دی اول جلد 303 نمبر صفحه او تمام المنه کې چې دا په دې فقه سنت شیخ سابق صاحب باندې لیکل کړی دی 250 نمبر صفحه باندې وی ویلي چې کله د انسان د بدن نوینه اوته په دې وخت کې په دې باندې او داس بهشته دی نه پنځه امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې باب ذکر کړی دی اول جلد 203 نمبر صفحه چې باب من باب ثابت دی په بیان د هغه چا چې د سړي د بدن نکله وینه اوږي په دې وخت کې او د سر باندې نشته الا من المخرجين کله مخ کې ورسلار نه اوته به جدا خبره ده شپارسم امام نووي رحمه الله په شرح مهذب دویم جلد 5 نمبر صفحه کې اثر د عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس عبد الله ابن ابي اوفا جابر ابو هريره ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها سعيد ابن مسيب سالم ابن عبد الله ابن عمر او د قاسم ابن محمد طاووس عطاء مكحول ربيعه
مالک ابو ثور داود ظاهری د ټول ذکر کړی دی او به امام بغوی رحمه الله فرمایي چې هاذا قول اکثر الصحابه وداد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو اکثره قولم داده